څنګه کولی شو خپل شهوت ژر پوره کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او داسې جام یم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګل نښان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې خپل شهوت ژر پوره کړو؟ لکه څنګه چې اکثره خلک ډېر کوروالی کوي او ډېر ژر خلاصېږي او بیا یې انرژي نه پوره کېږي. د دې لپاره څه وکړو چې ژر انرژي پوره شي؟ او بیا هم که تاسو غواړئ چې ځان قوي ثابته کړئ او څنګه خپل شهوت ژر پوره کړو، د دې لپاره تاسو کولی شئ هر هغه سړی چې د دغسې کوروالی شوقي وي چې ډېر کوروالی یا سیکس وکړي نو د ده شهوت ډېر ژر پوره کېږي، که دی په دې طریقه پوه شي چې دا کومه طریقه ده. که تاسو غواړئ چې ستاسو شهوت ژر پوره شي نو تاسو به ډېر ژر لباب څخه استفاده وکړئ. هر هغه شی چې ډېر خوږوالی لري تاسو کولی شئ استعمال کړئ. که څه هم تاسو اکثره خلک ډېر خوږوالی یا ډېر خواږه شیان نه خوري نو تاسو مجبور یاستئ چې د مجبوریت له لحاظه تاسو دغه کار وکړئ چې تاسو خواږه شیان ډېر استعمال کړئ. د خوږو تر څنګ اکثره داسې شیان دي لکه شات. تاسو کولی شئ شات ډېر استعمال کړئ چې دا انسان ته ډېر ژر انرژي ورکوي. د هغه نه لاندې اکثره ډېر شیان دي چې هغه ډېر تندرسته کوي انسان او ډېر قوي شیان دي لکه کاکاو کولی شئ تاسو کاکاو استعمال کړئ. هر هغه سړی چې د انرژي له لحاظه ډېر ژر کمزوری کېږي او بدن یې سستېږي کولی شي شات او کاکاو استعمال کړي. که څه هم شاتو ته ضرورت تاسو لاسرسی نه لرئ یا هم کاکاو ته نه لرئ نو په دې دواړو کې یو دانه حتما استعمال کړئ او یا هم د بورې څخه استفاده کوئ. هغه سړی چې که ډېره تاسو چېرته بوره استعمال کړئ نو کېدای شي تاسو ته نور تکلیف پیدا شي، خو د دې نه تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسو عسل یا هم شات استعمال کړئ او یا هم کاکاو استعمال کړئ. نو دغه دوه شیان د انسان ډېر ژر انرژي یا هم شهوت پوره کوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.